السلام علیکم دوستانو. ولې د ویسټ انډیز په پریمیر لیګ کې راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی نه واخیستل سو؟ نو دوستانو تر ویډیو شریکېدو مخکې که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ تازه ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو کله چې د ویسټ انډیز پریمیر لیګ شروع کیږي نو په هغه ټیم باندې د افغانستان یو سیریز ده له زیمبابوې سره او دغه رقم یوه ټیسټ لوبه یې هم له زیمبابوې سره ده او دغه رقم محمد نبی او مجیب الرحمن راشد خان چې دی هغه د انګلینډ په ویټیلیټي بلاست کې اخیستل شوي دي، نو هغه هم سیم په هغه ټیم باندې شروع کیږي کوم وخت چې د ویسټ انډیز پریمیر لیګ شروع کیږي. نو په دې وجه باندې د ویسټ انډیز په پریمیر لیګ کې د افغانستان ډیر لوبغاړي نه واخیستل سو، ځکه په هغه ټیم کې د افغانستان چې ده له زیمبابوې سره سیریز لري او هم ټیسټ لوبه لري. نو ملګرو که چیرې تاسو دا خبر خوښ شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ او که چیرې تاسو د کرکټ له هر خبر څخه ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کول مه هیروئ. نو دوستانو تر بلې ویډیو راکړئ اجازت، د الله په امان.